په کندوز کې له 219 عمري قلي اردو څخه سلګونه مجاهدین فارغ شول. د شمال ختیځ زون د 219 عمري قلي اردو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښوونیز او روزنیز مرکز له 11 دورې څخه 450 تنه مجاهدین د 3 میاشتنۍ روزنې بشپړولو وروسته فارغ شول او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. دغه فراغت غونډه نن د 219 عمري قلي اردو قمندانۍ په مرکز کې ترسره شوه چې پکې د کندوز والي ملا محمد خان داود، د قلي اردو مرستیال قمندان ملا عبدالکریم نافذ، د امنیه قمندان پاسوال مولوي مطیع الله سیف الله، د اسلامي امارت د نظامي او ملکي ادارو مسؤلینو، علماو، مشرانو او د فارغانو کورنیو ګډون کړی و. دغه مجاهدینو د 3 میاشتو په لړ کې فکري، عقیدوي، نظامي او تکتیکي زده کړې ترلاسه کړي دي چې په دغه مراسمو کې د ملي دفاع وزارت څخه راغلي هیات، همدارنګه د شمال ختیځ زون درنو مسؤلینو، ملکي او نظامي مسؤلینو ګډون درلود. د یادونې وړ ده چې دا 11مه دوره وه چې 450 تنه مجاهدین په دې کې فارغ شو. تر دې وړاندې 10 دورې مجاهدین فارغ شوي دي. د 219 عمري قلي اردو ویان مولوي اجمیر افغان د رسنیو سره په خبرو کې ویل چې فارغ شوي مجاهدین د عقیدوي، فکري، نظامي او مسلکي مهارتونو په برخه کې ځانګړي زده کړې ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه دا ځواکونه اوس چمتو دي چې د هیواد اسلامي نظام او ولس د دفاع او خدمت لپاره په اخلاص سره خپلې دندې ترسره کړي. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست او نن ورځ عیني شاهدان یاست چې تقریبا د 450 په تعداد باندې مجاهدین په عقیدوي، فکري او مسلکي درسونو باندې د 3 میاشتو په ترڅ کې هغه وروزل شول د مسلکي استادانو د طرفه چې هغه مخابروي درسونه، عقیدوي درسونه، فکري درسونه د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې به انشاءالله د مختلفو کنډکونو ته، مختلفو لیواګانو ته، مختلفو ټولیانو ته ځي انشاءالله الرحمن چې زموږ د مرکز څخه د مسلکي استادانو څخه څه زده کړي دي هغه به په خپل قطعه کې د ګران او محترم ولس ته وړاندې کوي. په غونډه کې د 219 عمري قلي اردو لوړ پوړو مسؤلینو هم ویناوې وکړې او فارغانو ته یې مبارکي وویله. هغوی ته یې سپارښتنه وکړه چې د اشغالګرو پر وړاندې په میړانه جګړه کولو په څېر اوس هم د هیواد آبادۍ، نظم او امنیت لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. الحمدلله دا زده کړې تر ډېره حده پورې ګټورې وې، که د خفیفه اسلحو په طرف کې وي او که د ثقیله اسلحو په خوا کې وي. دغه زده کړې د هر طرف څخه دا ګټورې وي. موږ ته چې موږ د وطن دفاع په هر حالت کې وکړو. حیات الله، یو تن فارغ شوی مجاهد، وایي چې موږ په دغه تعلیمي مرکز کې 3 میاشتنۍ زده کړې ترسره کړي څو وکولی شو د خپل هیواد د دفاع په هر حالت کې ودرېږو. نوموړي زیاته کړې چې دغه 3 میاشتنۍ زده کړې زموږ لپاره ډېرې مهمې وي او په جریان کې ګڼ مهارتونه ترلاسه کړل. د فراغت په مراسمو کې فارغانو د نظم او عقیدې ښکلي نظامي حرکتونه وړاندې کړل چې ګډونوالو له تود هرکلي سره مخ شول. د یادونې وړ ده چې د 219 عمري قلي اردو له تاسیس راهیسې لسګونه دورې ترسره کړي چې زرګونه مجاهدین په عقیدوي، فکري او مسلکي ډول وروزل. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د اسلامي امارت تر چتر لاندې د هیواد د امنیت او خدمت برخه کې فعالیت کوي.